یو کتاب مې لوستو، یو جالب مطلب پکې لیکل شوی، ما تر تاسو یې رسومه. ډېر جالب موضوع پکې پرته ده. دغه لیکوال وایي چې ما یو چیرته یو مطلب په فیسبوک کې یو چیرته ولوسته، یو چا لیکلی و چې زه روزانه 1000 دفعې درود وایم په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، او د زما په ژوند کې ډېر مثبت تغییر راوستی دی. ژوند کې مې برکت زیات شوی دی او ژوند کې مې چارې ډېرې اسانه شوي دي. دغه لیکوال وایي چې دا عمل ما هم شروع کړ او زما په ژوند کې هم ډېر تغییرات او برکت او اسانۍ ورسره راغلي. دی وایي چې هغه کس یوازې یو پوسټ کړی په فیسبوک کې هر چیرته چې و، او ما عملی کو او له څو کلونو راهیسې زه دوامداره همدغه عمل ترسره کوم. هغه کس خبر هم لا نه دی، اما په اجر او ثواب کې ما سره شریک دی. خپلې ټولنیزې شبکې، سوشل میډیا دا د خیر خپرولو دپاره اسباب او وسایل کړئ. ته به یوه خبره داسې وکړې او څوک به پرې عمل وکړي، هلته ته به یې پیژنې هم نه، خبر به هم ترې نه یې، اما په هغه عمل کې به ته شریک یې. عمل به هغه ترسره کوي، ثواب کې به ورسره ته داخلي او شریک یې. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی یو څوک چې د یو خیر کار باعث لامل یا دلیل شو، همدومره ثواب ګټي چې څومره فاعل ګټي، څومره ترسره کوونکی ګټي. اوس یو کس پوسټ وکړ فیسبوک کې چې درود شریف ووایي دومره ځلې، او دغه لیکوال دا عادت پیدا کو هر ورځ یې وایي، همغومره ثواب چې د لیکوال په دې خپل عمل باندې ترلاسه کوي، هغه کس چې د دې دلیل شوی او دته د فکر ورکړی دی یا د پام یې وراړولی دی، هغومره ثواب هغه ته هم رسیږي. د دواړو له ثوابه څه نه کمیږي. سبحان الله. خپلې سوشل میډیا، فیسبوک، ټیک ټاک او نور شیونه د خیر خپرولو سرچینې کړئ. دومره ثواب به ګټئ چې حد نه لري. په قیامت کې به الله پاک عملنامه درکړي، داسې عملونه به پکې لیکل شوي چې تاسې نه دي ترسره کړي، اما ستاسې په خاطر یو بل چا ترسره کړي دي، د هغې ثواب هم تاسو ته انتقال شوی دی. دا انسان تصور نشي کولی. هغه وخت د دې په ارزښت پوهیږي چې قیامت کې داسې احساس کوي چې ناکام دوزخ ته ځي، اما صحیفه دې راوځي چې الله پاک د نورو خلکو عملونه تا ته لیکلي. سبحان الله. اوس نو که دا کار ته نه کې، دا به ستا کار وي.